علیکم سلام. ډیره مننه. ارمان وایي الله دې روغ لره چې دغسې د دې پښتو د خاورې دپاره دا قدم چوت کړی دی او ډیره ښه خبره ده. او د مسافرو خو یو دوه درې شعرونه راته نور هم یاد دي چې مور مې ویل مسافري کوه په نه راکوه. مور مې ویل مسافري کوه په نه راکوه او حق حلاله مزدوري کوه په نه راکوه. او پلار راته وویل د دې سړي نه مه یېرېږه. پلار راته وویل د دې سړي نه مه یېرېږه او د دې جینۍ سره یاري کوه. پلار راته وویل د دې سړي نه مه یېرېږه او د دې جینۍ سره یاري کوه په نه راکوه. او دې خلکو ویل چرته کې مړ دې نه کي بس دی چپ شه. دې خلکو ویل چرته کې مړ دې نه کي بس دی چپ شه خو ارمان وویل شاعري کوه په نه راکوه. مننه. دې خلکو ویل چې چرته مړ دې نه کي بس دی چپ شه خو ارمان وویل شاعري کوه په نه راکوه. او پای پسې راته بل یو غزل وامه. ارمان به وایي چې هغه غزل دی چې دا چې دی خاورې ته اغیار پرېږدي دا ولې پرېږدي. دا چې دی خاورې ته اغیار پرېږدي دا ولې پرېږدي او مازغه مې کله کله کار پرېږدي دا ولې پرېږدي. مننه. دا چې دی خاورې ته اغیار پرېږدي دا ولې پرېږدي او مازغه مې کله کله کار پرېږدي دا ولې پرېږدي. او ښه چې رقیب نه دی دا دومره سنډه ولې کوي. ښه چې رقیب نه دی دا دومره سنډه ولې کوي او دا چې ما ویني ما ته لار پرېږدي دا ولې پرېږدي. مننه. او بل شعر دی پکې چې پلار خو بچی د دې دپاره ګوری نه لویوي. پلار خو بچی د دې دپاره ګوری نه لویوي او چې بیا واده وکړي نو پلار پرېږدي دا ولې پرېږدي. پلار خو بچی د دې دپاره ګوری نه لویوي او چې دی واده وکړي بیا پلار پرېږدي دا ولې پرېږدي. او کلي کې مینه ده خلوص دی او وفا ده پکې. کلي کې مینه ده خلوص دی او وفا ده پکې د ښار سړی ورپسې ښار پرېږدي دا ولې پرېږدي. مننه. کلي کې مینه ده خلوص دی او وفا ده پکې د ښار سړی ورپسې ښار پرېږدي دا ولې پرېږدي. او ښکلي خدای ګو چې په دې خبره نه خوښومه. ښکلي خدای ګو چې په دې خبره نه خوښومه دوی خو سړی په نیمه لار پرېږدي دا ولې پرېږدي. ښکلي خدای ګو چې مننه. ښکلي خدای ګو چې په دې خبره نه خوښومه او دوی خو سړی په نیمه لار پرېږدي دا ولې پرېږدي. او ټیک ته منم یې خو د تلو ورته دا نشي ویلی. ټیک ته منم یې خو د تلو ورته دا نشي ویلی هغه ضمیر په انتظار پرېږدي دا ولې پرېږدي.